سپېڅو کې هم دا حال ده. ته نسې کولی چې مستقیم له اول نه پښتون سي او تر اخره پښتون پاتې سي. په دې منځ کې به یې وارې پښتون پرېږدې، ځکه چې پښتانه خو تا ته په د سر په کاسې کې اوبه درکوي، بیا ته خفه کېږې نو ته نورو قومونو ته پناه وړې چې هغوی ووینې چې دا څومره بدبخته قومونه دي، څومره سپک دي، څومره ذلیله دي، څومره د خدای په کار ککړ دوکهباز او فریبکار دي. بیا نو بیرته پښتون درته دروند ښکاره کېږي، بیا ورته راځې. بیا چې ورته راغلې بیا چې تر څو مړ نه یې ته به پښتون یې. د اوس هم د موږ وې تاسو په دې مسیرانو کې دا کار سته. دغه اوس وخت کې رئیس جمهور اشرف غني که مخکې هر رقم ته اوس کلک پښتون ده. دا خلیلزاد که پخوا رقم ته و دغه اوس کلک پښتون ده. دا نور چې دا اوس حاکمانو کې ځینې خلک وګورئ که پخوا رقم ته اوس پښتانه دي او کلک پښتانه دي. نو خوشحال بابا هم دغه رقم ته اول وار لږ به صدمه مدمه لیدلې وه له پښتنو نه، ګیله ورته ودرېدله او یا به هر څنګه چل کړی وي یو طرف بل طرف ته لاړ، خو چې د نورو خلکو حالات یې ولید او د پښتنو دا بېوزلي او مظلومیت یې ولید، بس بیرته په راتاو سو. نو د قلم او د تورې خاوند خوشحال بابا نو هم ورته لیکل وکړه. ګورئ دغه شاعري چې دا یو د عام انسان شاعري ده، یو د نظامی انسان او د سیاسي انسان شاعري ده. مثلا احمدشاه بابا شعر لیکلی یو بیت یې ویلی، یا خوشحال بابا یو شعر لیکلی یو بیت یې ویلی. دا ځکه فرق کوي چې دوی په صحنې کې وو، توره په لاس، اس نیزه د مغولو سره له نور دنیا سره په جنگ، ډیر کسان ورته شهیدان، دم ډیر زیات تکلیفونه ګاللي، په یو ځای کې ستړی ناست ده. د خپلو پښتنو مورد یې چې ویلی، که د پښتنو د بېمانۍ شعر یې ویلی، که د زړورتیا شعر یې ویلی، که ګیله یې کړې، که هر شی کړي، نو دغه صحنه تاسو تصور کړئ چې په کومې صحنې کې به د ویلی، په کوم موقعیت کې به یې ویلی، شپې به یې ویلی، ورځې به یې ویلی، زخمیان به ورته پراته وي، مړي به ورته پراته وي، مخکې به جنګ د ده مقابله به یې کړي. څه شی به سوي چې په ډیلي کې او په دې پښتونخوا کې او په نورو سیمو کې یو پښتون راجګېږي، د تورې سره بیا دی شعر وایي. دې شعر ته دی اوزګار نه ده، دا الهام ځکه ورته راغی چې دا عملا دغه جنجال ولیده، نو د دې په جیس دا جنجال د نثر په بڼه باندې وایي. شعر یې خولې ته راغی، ویې لیکه او هغه یې د خلکو سره شریک چې وروره د ما دغه حال ده. نو هغه بیا موږ او تاسو ته به یې ډېره معنا ځکه ولري چې د خلکو په عمل کې داسې کارونه کړي دي. موږ او تاسو، ما په دې باندې وارې مخکې هم خبرې کړي دي، تر څو چې دا دوستان راخیږي، موږ او تاسو دا خپل خلک ډېر په عادي الفاظو باندې یادوو. دا ځینې ویډیوګانې د امریکایان جوړوي، تاسو یې ګورئ، د ساتیرۍ لپاره هم ګورئ، خو د هرې ویډیو کې یو خاص پند دی. مثال یو ویډیو ما ته بله ورځ مخې ته راغلله، یو جلکۍ او وړکۍ خپلو منځو کې سره ناست دي، یو بل ته سره ځان معرفي کوي، ورته وایي تاسو به هم لیدلي هغه ډېره ښه جوړم ده. وایي څه کار کوې؟ یو ورته وایي چې زه خو ولا هغه کوم، هغه یو شی ورته یاد کړي چې زه داسې ترانسپورټ کې چې شکار دغه ویډیو راپورته کړه چې لږ طبیعت ورسره وکړو. دغه کنه راپورته کړئ، کنه ښه ولې لاندې راپورته ناست وشي. یې، کنه کاکړ صاحب دلته دغه سپیس جدي بحث دی دغه اخر زم خو چې دی باز کوم، دغه استاد سره باز کوم، دغه کنه خواهش کوو وروره دغه د سپیس مه راته خرابوئ. یو سپیس جوړ کړو چې دلته پر هغه باندې بحث وکړو. دا نور کسان پرېږده چې څوک راخیږي دا به راوخیږي، او څوک چې نه راخیږي ماته یو څو دوه خبرې وکړي، داخل یو څه به زده کړو ځینې. کاکړ صاحب مهرباني وکړه وروره، دغه د فیضان صاحب خبرې کوي، نو په دغه باندې به وروسته به دغه وکړو، بیا به دغه بانډار سپیس به جوړ کړو. مهرباني صاحب. نو خبره مې دې پورې کوله چې موږ ډېر لوی اشخاص جناب الحاج
په ډېر واړه الفاظو باندې یادو خلاص خوشحال خان خټک څومره سپک یادو خوشحال خان خټک او بیا ورته وایي چې شاعر زه نه وایم چې شاعر خرابه کلمه ده مګرم خوشحال خان خټک شاعر نه و پیږي څه وایم خوشحال خان خټک یو رښتیا مکتب و انسان چې په ادب او په نظامی برخه دواړو کې عملی او نظری او تیوري خپل یو قدم لري دا ډیره زیاته سخت خبر ده دا ډیره خطرناک خبر ده که هغه شیرشاه سوری و که هغه احمد شاه ابدالي و که هغه حتی حمزه بابا ده که هغه غنی خان ده اوس غنی خان د غفار خان زوی ده غفار خان د بری صغیر یو پولیټیشن ده او د ارباب هم د خانم د 100 رقم نورې کیسې هم لري زده کړم په انګلستان کې کوي نو دای راځي تا ته په پښتو کې شعرونه لیکي او شعرونه هم دومره زور چې د مولا د ټوله جنجال له مولا سره ده او مولا سره دای په کوم رقم ته جنجال لري دای به څومره خپه کړی چوندی خان ده دای خان ده د غفار خان زوی ده دای د مولا له دې تاوانونو نه خبر ده د تر دې اندازې پورې مجبوره که چې خانې پرېښودله د دې خلکو له لاسه او په شاعرۍ شروع وکړه دی وځورېده ګوره دا شعر تر څو ته نسې لیکئ چې ونه ځورېږې او دی په دې پوهېده چې دې نه موږ ته څومره مرض جوړېږي او دی هم درته تعریف کړه چې ملا یعنی ملا دین نه ده دا هم درته وایي چې وروره دا د ملا کارونه دا دین نه ده مګر هم دی په پوهېده او د شعر په بڼه باندې تا ته دا موضوع تشریح کړله څومره کاله پخوا مځکې یې پرېښودې لندن یې پرېښوده انګلستان یې پرېښوده کلبونه یې پرېښودل نایټ کلبونه یې پرېښودل ښایسته ژوند یې پرېښوده تاسو څه فکر کوئ دا شعرونه به ده په څومره وخت کې لیکلي او چېرته به یې لیکلي دا به ده داسې یو ځای کې لیکلي چې یو رومانټیک ماحول و یو رومانټیک محیط و مګر هم ده چې کول ده په پښتو ژبه باندې کلم راغیستی او تا ته شعر لیکي او اوسېږي په لندن کې په هغه وخت کې لندن او اروپا ته تلل څه معنا لرله دی د زرګونو جربه مځکو خاوند مګر د دې په ځای چې دهقانان ځان ته پیدا کړي ناظرین ځان ته پیدا کړي ښکارونه وکړي لکه د ظاهر خان غوندې دی راجګ څه تا ته په ادب باندې لاس پورې کړ اوس د غفار خان شعر ما ته ځکه معنا لري چې غفار خان په کومې کورنۍ کې رالوی سوی ده د انګلیسانو سره دوی په کومه موضوع کې ښکیلو ملا له انګلیسانو سره څه رابطه لرله کوم ملا که تاسو اوس موږ راجګېږو ملا راواخلو دا د دین نماینده کو او ووایو چې غفار خان د دین مخالفت کړی ځکه چې د ملا مخالفت کړی نو خو دلته خو پښتون تباس برباد که غواړئ چې د خوشحال خان مورد باندې خبرې وکړئ که غواړئ چې د غني خان مورد خبرې وکړئ اول دوی ته القاب پیدا کوي او د القاب به موږ ورکوو حمزه شینواری بیچاره شینواری ده که نه حمزه شینواری خلاص قسم درته خورم چې دا دوی د ډیرو عادي انسانانو نه په دنیا کې که هغه ترکان دي که هغه ایرانیان دي که هغه انګریزان دي که هغه یونانیان دي له ډیرو عادي انسانانو نه ډیر غټ فلاسفر جوړ کړي که اوس زه تاسو نه پوښتنه وکړم چې پښتنو کې فلاسفر څوک و یو فلاسفر تاسو نه پیژنئ ولې نه پیژنئ دې دا معنا نه ده چې په دې سلګونو میلیونونو انسانانو کې فلاسفر نه دي تیر سوي دې معنا دا ده چې تا خپل فلاسفر ته لیونی ویلي تا خپل فلاسفر ته زنکباز ویلي تا خپل فلاسفر ته کافر ویلي تا خپل فلاسفر ته ملا ویلي په همدې وړکي نوم دې خلاصه کړی او څوک د القاب ویشي دا پردي ویشي ته ولې د القابو د ویشلو ظرفیت او مرجع نه لري چې ته القاب هم خپلو ته ورکې مې پردیو ته ورکې دغه نن بم القاب ما او تا ته پرنګی راکوي دا نن بم القاب ما او تا ته ترکای راکوي دا نن بم لقب ما او تا ته سعودي او ایرانی راکوي ولې دغه مرجع ته نه لرې پښتونه چې حد اقل د خپل ځان ته لقب ورکه
خدای دې چې تا لقب هیڅوک ونه مني. ته خپل خلک درانده یاد کا، ښه لقبونه ورکا، لقبونه ډیزاین کا او دوی ته یې ورکا. ورو 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 د تا دا لقبونه د تا تاریخ چې راواخیستل دا د تاریخ برخه ګرځي. بیا په اوسني عصر کې خلک چې راجګیږي تا په اشخاصو باندې کله وسه مسعود قهرمان ولې خلک وایي؟ ځکه چې د خپلو خلک ورپسې ودرېدل، یو 5 کسان یې نور قانع کړل، بس که ښه ده که خراب ده دا قهرمان سي. پوهېږئ څه وایم؟ اوس دا د افرادو کار نه ده، دا د هیواد کار ده. په دې 20 کالو کې دا کار موږ ونه سو کړی او نه هم سو کولی. او دا باید موږ تاسو پوهېږئ له 300 کالو نه اخواته د هغو د کور وداني که ښه ده که خراب ده دا 280 300 کاله یې موږ ته یو تاریخ راکړی، یو څه یې راته راجوړ کړي. که موږ او تاسو یو له بل نه پوښتنه وکړو، مختلف تاریخونه دي. 300 کالو نه اخواته موږ پښتون نه پوهېږو چې پښتون څه شی و. په هند کې د پښتون په تاریخ باندې ډیر سطحي تیریږي دا موضوع. مینګ چینګ پینګ چینګ کینګ چینګ خلاص هغه هم یا ترکي راته لیکلی دی یا بل چا راته لیکلی. ولې تاسو پوهېږئ دغه هغه کې به موږ اوسېدو په پېښور کې، دغه هغه ته به چې تلې د پیردوس ته دلته یو پول و د سوري پول په نوم یادېده. دا ټوله دنیا به ویلې وای دا سوری پول ده، دا سوری پول ده. اصلا دا سوری پول نه و، دا شیرشاه سوري پول و. اول یې شیرشاه سوري ورته ویلې چې هلته بلایسار و. هغه بلایسار کې ما په خیال دا شیرشاه سوري یا یې جوړ کړی یا اوسېدلی یا هر شی چې ده، خو هغه بلایسار هم دې پورې تعلق لري، هغه هم د ماویتا و. خو دغه پول چې و دا د شیرشاه سوري په نوم باندې و. په موږ باندې په سوري پول تېر کس زه په مکتب کې وم، په 4م او 5م سیم د مکتب کې زه چې په دې پول تېرېدم را تېرېدم، ما به ویلې ټول پولونه سوري دي. پول خو پول خو یې سوری، دغه یو پول ته ولې سوری وایي؟ چې سوری نه چې خو پول نه ده، ځکه پاس به ورباندې یو شی تېرېږي، لاندې به سوری بل څوک به په تېرېږي. په څنګه په دې ټولې دنیا کې یو پول ته سوری پول وایي، نور ټول ته بند پول وایي؟ هغه ځکه ابدالي روډ دا لاړ سي اوس هم په دې هغه کې ابدالي روډ او چې په هند کې سته، موږ نه ورک دي. په پوهېږو هم نه چې دا څه معنا لري. ولې ابدالي حسن ابدال چا لیدلی؟ حسن ابدال ما په حسن ابدال کې شپې کړي دي پنډۍ سر نږدې. حسن ابدال دا د تا منطقه ده. دوی به څومره نومونه بدل کړي بیا هم دغه نومونه ترې پاتې دي. که دغه باندې یو ریسرچ وسي څومره نومونه به له دوی نه په بری صغیر کې لا تر اوسه د پښتنو پاتې. موږ دلته راغلي وایي تا ما ته کنځا وکړله، ما تا ته کنځا وکړله، تا هلته ملا عبدالله برادر ته د برادر صاحب ویلې زه تا ته کنځا کوم. سیریسلی بیا موږ دلته راغلي چې موږ ولې دلته دا پښتانه غټېږي نو پښتانه ولې فلانکینه سول. وروره غواړئ دا پښتنو نه رښتیا پښتانه جوړ کړي، ولا که دلته د پښتون نوم 2-3 وار یاد کړه بیا دا نور قومونه خفه کېږي. ولې خفه کېږي؟ ځکه خفه کېږي دوی وایي چې پښتون به پښتو به نه کوي. تر دې اندازې پورې موږ ولنریبل یو. دا زه چې 2-3 وارې ووایم پښتون لاندې پښتو باندې، دا ما نه دي ویلي چې تاجک مرداباد، خو دغه وایم چې پښتون زنده‌باد. په همدغې باندې ما ته خلک مور او خور یادوي. څوک راته شاړي سي، څوک راته نه پوهېږم تاجک سي، څوک والله که بله خبرې نه، والله که د کنځاو خبرې نه، والله که بله خبرې. پښتون به هم نه یادوي، په پښتو به غږېږم نه. که وغږېږې پخوا به خلکو ته ویلې چې پلانکی متعصب ده یا فاشست ده، نو د متعصب او فاشست بودن نه به ته تښتېدې. دا چې ما ځان سره د متعصب کلمه ولیکله چې زه متعصب، د پښتون لپاره زه متعصب، د پښتون لپاره زه فاشست، په دې پوه شو چې فاشست او هغه نه خو کار ونس نو راسه بله نخره په وکړه. هغه دغه نخره ده، هغه نخره دې هم کار نه کوي وروره، هغه نخره دې هم کار نه کوي. زه دا وروسته بیا غږېږم په خپل نوبت کې دغې باندې دا خبره را خلاصه کوم چې ګورئ موږ او تاسو چې زه خو لږ امکانات شخصي پیدا کړم خو نسته را سره، او یا حکومت مې ونیو او نیسم یې انشاءالله، ما به یو ډیپارټمنټ چې دا به له غټ وزارت دا به د پښتون شناسي په نوم باندې زه وزارت جوړم. اوس د نوم ورته انتخاب کړئ، د پښتون راټولولو، د پښتون د پیژندلو وزارت. او د دې وزارت وزیر به داسې یو سړی
چې سر کې به یې تورې او برګې لیکي، بریتونه به ویني څڅېږي، په غوږو به 14 متره ویښته وي او دا به وزیر او د وزارت لپاره شرطونه به یې همدا وي. دغه کسان به راجع کېږي. په هند کې به پښتون او د پښتون تاریخ له سره تاریخ هم لیکم، د پښتون شاعر پیدا کوم، پښتون فیلاسوفر معرفي کوم، مړو ته د فیلاسوفرۍ میډالونه ورکوم. 400 کاله مخکې م چې مړه دي ورکومه، 2000 کاله مخکې م چې مړه دي ورکومه، 10000 کاله مخکې م چې مړه دي ورکومه. کبرو ته ورکوم، کبرو ته. بدبخته پښتون، بدبخته رحمان بابا، بدبخته خوشحال خان بابا، بدبخته حمزه بابا، بدبخته خاطر اپریدی، بدبخته غنی خان، یو بل بدبخته همداسې بل بدبخته همداسې بل بدبخته. بدبخته د من کاروان صاحب، بدبخته جهاني صاحب، بدبخته یو بل صاحب چې ژوندي دي. ولا پلانکای چې د شاعر ده خلاص، ولې شاعر ده؟ پلانکای یو سوشل فیلاسوفر ده، بستانکای یو پولیټیکل، نه پیغام اوس نمونه موږ نه ورته لرو په پښتو کې. دغه شای ده بستانکای، روژه دغه در شای. بر صاحب 18 بجې د سهیر وخت آفرین. زه فکر کوم ډېر شان بیا هم تا ذکر کړله کور دې ودان. په هر صورت دغه حبیبزی صاحب فکر کوم یو څه په خوشحال خان و د ده په مکتب و د ده په سبک خبرې وکړي، ډېره مهرباني به وي.